بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القرآن الكريم ده تفسير و ده ترجمي بدرسنو كي من ده الله بتوفيق سرا ده سورة الأعراف. ده سورة الأعراف آية نمبر يوصل درش بيت ترسيدلو. ودي آخراني آيتونو كي ده يهود خبر روانه او خصوصا دا کلی چه اگوی دا ابتی دا ورزی مبارکی زیاده کرده او کله چه اگوی حیله جوڑه کلی و او دا اللہ حکم مات کرده. حکم دا اللہ داو چه دا ابتی پورز با دا مهو خکار نکوی او اگوی دا گی دا پارا چل والجوڑ کو جال او کنډې به ورته ورواچولې، مهي به یې راونیو، بیا به یې راوچت کړو، یا په هغه ورځ یا بله ورځ او دا به وي مونږ خو په دې ورځ کار نه دی کړی. نو دغه آیت باره کې خبره شوې وه، دا 103 چې دی، د دې ترجمه به وکړو، بیا به مخکې خبره کړو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية أو تپوسك ددوين ببارد كليكي التي كانت حاضرة البحر، هذا چيو نجدي درياب بغاړو. عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہما نقل لی چی داغینم ایلہ دا دی کلی نمو دا دریاب پا غاڑا باندیو. اذ یعدون فی السبت، کل چی دا حدن تیر و تلوی پورز دا خالی کی، یا تیر و تل بے کول پورز دا خالی کی. حالانکہ یهود دا ورز پخپل غورا کردیو او نصاراو د اتوار ورځ غوره کړی و. الله رب العزت دا دوانه ډلې د جمعې د ورځې نه اړولي دي، یعنې جمعه غوره نه کړ او هغه اوچته ورځ الله موږ ته رانصیب کړ. نو بیا د هغه ورځې تعظیم یې ونه کړو. تعظیم د هغه ورځ دا و چې تاسو به ښکار نه کوئ. اوس زموږ په شریعت کې د جمعې د ورځې تعظیم دا دی چې په دغه ورځ بعض عبادات دي چې هغه به کوې، لکه د جمعې منزه ته تله شو، غسل کول شو، د منزه دپاره سوره کهف تلاوت شو، په دغه ورځ درود ډېر لوستل شو، په دغه ورځ یوازې روژه نه نیول او داسې بعض نورې مسلې. نو د هغې به خیال ساتي. بیا دا یو مسله یاده کړئ، دا ډېره اهمه مسله ده. د جمعې په ورځ د کار او د مزدورۍ نه چوټي کول دا عبادت نه دی. ګورئ، دا دی مسلمانانو ملکونو کې او د پوخانو د مسلمانانو منځ کې دا طریقه را روانه چې د جمعې په ورځ کاروبار نه چوټي کوي، ځکه چې په دغه ورځ ځان دې مانځه ته فارغه کړي، سوره کهف تلاوت ته ځان فارغه کړي. نو د دې لپاره په دغه ورځ چوټي کوي. دا نه چې قرآن او حدیث کې دا ویلی شوي، یعنې الله دا نه دي ویلي چې جمعې په ورځ تاسو کار مه کوه، نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي. دا یو مسله یاده کړئ. دی اکثر عوامو ذهن کې دا دی چې په دې ورځ دا کار نه کول دا عبادت دی او دا ورته د شریعت مسله ښکاري، ځکه چې هلته خبر خو نه دي او د شریعت په باره کې اورېدلي نه دي. نو ذهن کې داسې مسله پرته ده چې یاره دا به کیدی شي شرعي مسله او دا به د الله د طرف نه یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه وي. پیغمبر باندې درود وایي. د نږدې ورځو کې موږ خبره وکړه، نو په لږ ساعت کې سړی ډېرې نیکیانې ګټلی شي. هېڅ خبره نه ده که دا شونډې پې موږ لږې وخوځو او په پالتو خبرو باندې څومره وخوځو، او چې د ښځې سره خبرې کوو، د بچو سره او د ملګرو سره او په کاروبار کې چې یو
سم لګیا یو په یو سنه ودرېږو پکې نه نو کوم ځای کې چې هم د رسول صلی الله علیه وسلم نوم راشي نو درود وایي درود وایي په دې کې لوی خیر دی او ځکه حدیث کې دا راځي چې لوی بخیل هغه انسان دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زما نوم یاد شي او دی درود ونه وایي او دا ډېر د یېرې حدیث دی چې جبریل علیه السلام دا خیري کړي دي چې تاوان کې دي شي هغه سړی هلاک دي شي چې د کوم سړي په مخ کې ستا تذکره کېږي او هغه درود ونه وایي رسول صلی الله علیه وسلم وایي آمین په دې کې زموږ د عجم خلک چې دي دا عموما کمزوري دي او بیا پښتانه خصوصا زموږ نه دا نور قومونه ښه دي عجمو کې چې کم دي عرب خو ډېر ښه دي خو د عجمو کې هم دا نور قومونه زموږ نه ښه دي لکه دا پنجابیان والا دا زموږ نه ښه دي او کله چې د دوی سره سړی بیان کې ما خو یو څو بیانونه هلته پنجاب کې کړي وو پروګرامونو نو کوم ځای کې چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم واخیست نو ټولو به ښه ما ته به اواز راته درود به یې ووایي او زموږ پښتانه دې باب کې ډېر شاته دي یا به ورته ویل ګران او ډېر تا ته دا درود ویل ګران دي چې صلی الله علیه وسلم دا خو زما بیټري پې لګي او زما طاقت لګي او دا به بیا نوره ډوډۍ خورو او دا به بیا نورې پیسې لګو ته لنډ دا ووایه علیه الصلاة والسلام بس یعنې دا لنډ درې الفاظ دي علیه الصلاة والسلام په هغه دې درود او سلامي دا هغه مختصر یعنی درود دی او موږ راځو دلته د درسونو ته بیانونو ته د ثواب د ګټلو لپاره هره وړه موقع ګټه موقع د ثواب د ګټلو هغه به د لاسه نه پرېږدي او څه پته لګي څه پته لګي تا ته څه پته ده کیدای شي د دې درود د لاسه دا د الله دومره خوښ شوی چې د دې د لاسه دې وبخي لکه بني اسرائیلو کې یو سړی هغه الله جنت ته په دې بولو چې د ونې یو څانګه لارې ته شوې وه او خلک یې تنګول سړی راولګېد هغه یې پرې کړه چې دا خلک نه تنګېږي د الله د عمل خوښ شو جنت ته یې بوت موږ ته څه پته کوم عمل زموږ د الله ډېر خوښ شي او موږ جنت ته بوسي او هغه صحابي راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې ما تاسو ته هغه حدیث څو پیرې بیان کړی او یا رسول الله زه یعنی څومره برخه په دعا کې ستا د درودو دپاره ورکړه او لګیا او د څلورمې حصې نه شروع شو هغه رسول الله وسلم ورته ویل څلورمه ورکړه که درېیمه ورکړې هغه وره درېیمه یې کړه بیا یې دویمه کړه یعنی نیم به درود وي نیم به دعا وي اخره کې دا وي یا رسول الله ټول به په تاسو درود ویم یعنی صرف په زه په دعا کې په تا درود ویم نو جواب ورته دا میلاو شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته بیا خو به ستا غمونه او مسلې الله ټولې حل کړي نن سبا د دې خلکو یو ذهن جوړ شوی دی چې کله ورته داسې ووایي د غمونو د حل کولو لار بیا خبره ډېره ښه اوري خو چې ته ورته ووایي چې یاره دې کې ثواب دی دا کوه نو داسې ډایرکټ پې عمل ډېر نه کوي خو چې ورته ووایي د قرضو د ختمېدو لار بیا ورته سم غوږ ایښودی چې دا به څه لاري زه درته لنډه دا وایم د دنیا او د آخرت د برابرولو یو طریقه دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایه او دنیا د برابرېدو یو طریقه دا ده چې ستا غمونه ختم شي ستا قرضې ختمې شي ستا بیماریانې ختمې شي ستا مسلې حل شي نو د دنیا او د آخرت خیر هغه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په درود ویلو کې دی نو ما هسې دا یو مسله تاسو ته بیان کړه چې د جمعې په ورځ دا کار نه کول د عبادت نه شمارلی کېږي إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا کله چې به راتلل هغوی ته میان د هغوی په ورځ د خالي د هغوی کې ښکاره بلکل به په دې اوبو په دې سر باندې تېر شوي درس کې مو دا خبره کړې د امتحان د الله یو شي نه دې منع کړي او هغه شی راته څه کړي هله ته نږدې کړي مخې ته کوي درته امتحان لکه اوس ګوره الله موږ ته ویلي سړي د نظر حفاظت کوي او ښځو ته ویلي هغوی د نظر حفاظت کوي الله داسې هم کولی شو چې موږ کې د سره د شهوت نه واچوي کولی شو که نه شو کولی بیا به هېڅ مسله نه وه
خو نه امتحان دا دی چې شهوت شتي او ته یې منع کړي، ته یې منع کړي چې نه ته به نظر حفاظت کې، ته به پردو زنانو ته نه ګورې، زنانو ته به پردو نارینو ته نه ګورې. نو امتحان د الله داسې چې یو شی راته مخې ته کي او تا ته یې منع کي، ځکه چې ستا د الله سره ستا د محبت پته هم دې ځای کې لګي. لکه اوس یو سړی وایي زه انټرنیټ غلط نه استعمالوم، شتي ورسره یو هغه دی چې طاقت یې د هر څه شتي او نه یې کوي. دا اوس موږ ویلی شو چې یاره دې سړي د الله سره محبت دی، دا بل خو موږ ته پته نشته ځکه چې با خو له سره راغلي نه دي، خو چې سره شي بیا به خبره کوو که نه. یو سړی وایي زه ګورې د خور حصه داسې ورکوم چې ته پوه شې مه کو، چې ته معلوماتو کې د هغه سره جایداد نشته، پلار یې د سره څه پرېښودي نه دي ځکه دی لګیا دی. دا خو به هله پته ولګي چې د پلار د طرف نه لوی جایداد پاتې شي، بیا به ستا د ایمان پته ولګي چې ته د الله څومره منې، چې ته خویندو له حصه ورکې که نه ورکې، او داسې پسې بیا ځه. نو الله دې مونږ په امتحانونو کې کامیاب کړي او الله دې مونږ د هر قسم امتحان نه ساتي. امتحانونو کې پاس کېدل ډېر ګران کاري، د لوی ایمان غواړي او د ایمان هېڅ پته نه لګي. نو د الله نه دا سوال مه کوه چې یا الله په ما امتحان راوله، نه سوال دا کوه یا الله مه راوله را باندې، او کوم چې دې راوستي دې را باندې نو په هغې کې مې کامیاب کړه. دا سوال د الله نه کوه. امتحانونو کې کامیابېدل د لوی ایمان غواړي او کله به کې سړی ایمان وبیلي والعیاذ بالله. ویوم لا یثبتون لا تأتیهم، او کله چې به هغوی په ورځ د خالي کې نه ورننوتي، لا تأتیهم نه به راتلل هغوی ته میان. ابتې ورځې نه علاوه چې د ښکار اجازت و میان به نه راتله او په دغه ورځ به راتلل. کذلک نبلوهم، دغه شان امتحان کوو موږ په هغوی باندې، بما کانوا یفسقون، په سبب د هغې چې هغوی به نافرماني کوله، د دې نافرماني د لاسه الله په هغوی باندې امتحان راوسته. دې آیت مبارک کې خبره شوې وه، اوس د دې نه بعد دا مسله دا په توجه سره واورئ نو پر روان آیت باندې به پوره شي، پوه به شي. کله چې الله رب العزت دوی منع کړو چې تاسو به ښکار نه کوئ، نو دغه کلي والا درې فرقو ته تقسیم شو. دا کلي والا څو فرقو ته تقسیم شو؟ دریو فرقو ته تقسیم شو. یو هغه دی چې هغوی هیله جوړه کړه چې نه موږ خو میان نیسو، که هر څه دي خو خپې به له اوبو ته کړو او خپل کار به کوو. دویمه فرقه هغه ده چې هغوی د دې نه منع کول چې نه الله ګوره تاسو د دې نه منع کړي یې، یعنې ښه خلک هر دور کې. درېیم هغه دی چې هغوی غلي کېناستو، بلکې د ښو خلکو ته یې دا وي چې په دوی باندې خو اسم د الله عذاب را روان دی، نو څه پیدا چې تاسو دوی ته نصیحتونه کوئ. یعنې دوی هم د دې مسلې نه خبر دي چې دا کار یې څه دی، غلط دی، او دا ورته هم پته دی چې د دې د لاسه به عذاب راځي، خو صرف پاتې په دې ځای کې رالو وایي نصیحت ورته ولې کوي، دوی ته د نصیحت څه ضرورت دی. نو هغوی وله جواب ورکړو چې دا نصیحت موږ دې دپاره کوو چې خپل یو عذر خو د الله ته جوړ شي که نه. قیامت په ورځ به الله تپوس وکړي چې ستاسو په مخکې ګناه کېده، نو بیا موږ څه جواب ورکوو؟ نو دومره خو موږ الله ته وایو چې الله موږ ورته ویلو چې مې کوئ، نو غاړه خو زموږ ازادي شوه که عذاب راغی د الله په دغه خلکو باندې دا کوم چې دا هیله یې کوله. او دغه دویمه ډله الله ذکر کړه چې هغه ما بچ کړو د عذاب نه، کومو چې منع کړي دي. درېیمو نه الله غلی شوی دی، او ځکه علما دلته دا خبره ذکر کوي، وایي چې څنګه ته کار کې دقه شان الله تعالی بدله درکوي. او دا مشهور قاعده ده، الجزاء من جنس العمل، بدله الله تعالی داسې درکوي لکه څنګه چې ستا عملي. چې کله دوی غلی شو الله د هغوی نه غلی شو، یعنې هغوی غلی شو منع یې نه کړو که نه چېرې تاسو دا کار مه کوئ، الله د هغوی نه غلی شو، د هغوی د سره دلته تذکره نه ده کړې. او چې د هغوی د تذکره نه ده کړې، د دې د لاسه علماو په منځ کې اختلاف راغلی، مفسرینو منځ کې. یو قول د مفسرینو دا دی او سلفونو نقل دی چې دغه خلک الله بچ کړي دي،
او ځکه ته الله غلی شوی دی. هغوی دا وایي چې وګوره هغوی دا ویلي چې داسې قوم له نصیحت مه ورکوئ چې عذاب د الله پرې را روان دی، معنی دا کار هغوی بد ګڼو او دا ورته هم پته چې عذاب پرې را روان دی، نو الله بچ کړي دی، هغوی هم بچ کړي دي. دویم قول د مفسرینو دا دی چې نه، هغوی د دغو سره تباه شوي دي د دې د لاسه ځکه چې هغوی په غلط کار باندې غلي پاتې شوي دي، او په غلط کار باندې غلي پاتې کېدل دا هم یو ګناه ده. او ځکه حدیث کې دا راغلي چې تاسو به امر بالمعروف کوئ، خلکو ته به د ښه کار وایي، د بد نه به منع کوئ، او که داسې مو ونه کړو نو الله به درسره داسې څه وکړي چې د بني اسرائیلو سره کړي. دعاګانې به د الله نه قبلوي، زړونه به د الله سخت کړي. دا خبره ګورې معمولي مه ګڼئ چې ستا په مخ کې ګناه کېږي ته ورته دا نه وایې چې مه کوه. دا ګوره ته په ګناه کې واقع کېږي، او دا دلیل د دې دی چې تا کې ایماني غیرت نشته. لازم نه وي چې سړی به ستا خبره مني. او دا دلته ډېره اهمه نقطه ده. لکه بعض خلک وایي که نه چې دا پلانې عالم چې لګیا د نصیحتونه کوي، دا خلک یې نه مني، نو بیا نصیحت څه لکې خلک پرېږده، د هر سړي خپل قبر دی. نه، که ته یې مني او که ته نه مني، د عالم دا ذمهواري چې به د نصیحت کوي. ستا کار دی، مني ویې منه، نه یې مني مې منه. خو اوس که زه دا نصیحت پرېږدم نو بلکل لار بنده شو. لار داسې بنده شو چې یو خو ما ځان مجرم کو، یعنې کوم کار چې الله ما ته ویلی هغه مې ونه کو. دویم د دې نصیحت سره کیدی شي الله چاته هدایت ورکړي، او ډېرو ته الله هدایت ورکړی دی، نو دغه لار بنده شو ځکه چې هلته ما نصیحت پرېښود، چېرې خلک یې نه اوري، خلک یې نه مني. ته ستا کار نصیحت کول دي، او دا صرف د عالم خبره زه نه کوم چې دا د علماو کار دی. ستا په مخ کې یو سړی نشه کوي، ته به یې منع کوې، سندرې اوري ته به یې منع کوې، دروغ وایي ته به یې منع کوې، دوکې ورکوي ته به یې منع کوې، حرام خوري ته به یې منع کوې. دا د ایمان د غیرت سره تعلق ساتي. حالات خو چې نن سبا وګورې نو عام ګناهونه زموږ په مخ کې کېږي. انډیوال چې خوا کې کم وي هغه کمره کې هغه ګناهونه کوي، موږ ورته خاندو راخاندو، او خپل ته خو بلکل څه نه وایو ځکه چې هغه م خپل دی. اب رانه بیا خفه شي، پلار به خفه شي، زوی به خفه شي، ښځه به خفه شي، ښځه وایي خاوند به خفه شي. نه، که څوک خفه کېږي خفه دي شي، خو زما او ستا دا ذمهواري ده چې موږ یو سړي ته نصیحت هغه کوو. ښه ویې نه منله تا الله رانیسي، بلکې تا خو یو ذمهواري سرته ورسوله، غاړه ستا څه شوه، ازاده شوه، اوس د ده سره دی پوه شه او الله پوه شه، تا خو نصیحت وکړو. ښه، او ته څنګه وایي چې دا سړی نه مني؟ ما تاسو ته دا خبره ذکر کړې وه د الشیخ الامام عبدالعزیز ابن باز رحمه الله چې مشهور عالم د سعودي عرب تېر شوی و. د سعودي عرب نور هغه د ټول عالم عالمي عالم و. دې ملک او د دې ملک په علماو کې الله دومره برکت اچولی دی چې دا د دې خپل ملک علما یوازې نه دي، لکه څنګه چې زموږ علما هغه د یوې علاقې پورې محدود دي. دا عالمي، یعنې ټوله دنیا کې دوی خبره اورېدی کېږي. د هغه په سیرت کې یو عالم دا خبره لیکلې وه. په هغه وخت کې خو دا موبایل دا انټرنیټ او دا قصې نه وي، خطونه به لیکلی کېدو. نو یو هلک هغه ځوانۍ کې و او په دې ګناهونو کې اخته و، دا ټنګ ټکور او ډمتوب او فحاشیانې دا به یې کولې. نو وی شیخ صاحب به په ما باندې هغه ته خط لیکو چې ته خط ولیکه، زما نوم ورته ولیکه او دلی ولېږه. وی تر دې چې هغه خطونه 100 ته ورسېدو، 100 خطونو ته، دا نه چې په یو ځای لیکي، دی وخت په وخت لیکل. وی ما ورته ورځ ووایي چې شیخ صاحب نه یې مني، چې ستاسو په شان سړی او ستا نوم ورته لاندې لیکلی شوی نه یې مني، نو هغه وایي چې هېڅ پته نه لګي. او څه وخت بعد هغه هلک توبه وویسته او بیا د شیخ په مشرانو شاګردانو کې شو او د هغه نه علم یې زده کړو. څه پته لګي، زړونه خو د الله په لاس کې دي. ما او تا به خپل محنت کوو، خپل کوشش به کوو، کیدی شي یو ورځ دا سړی د الله لارې ته راوړي، او که روانه وړېدو الله ما په هغې نه رانیسي. نو دا یو اهمه مسله یاده کوي چې نصیحت کول مؤمن ته په دې کې به کوتاهي نه کوي، او شروع به د خپلو خپلوانو نه کوي. دا نه چې بهر موږ د بهر نصیحتونو ته کړی و، کور کې دننه بیا ځان دپاره څه خبره نه ده.
خو نه بل ته داسې نصیحت د بل دپاره سم ټیټ شریعت غواړو چې د ده په کور کې د شریعت 100% وی او زما په کور کې خیر دی الله غفور رحیم دی. نو ځکه الله د دغه درې قسمه خلکو اوس باس کوي. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ او کله چې ووایي یوې ډلې د هغوی نه لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ولې نصیحت کوئ تاسو هغه خلکو ته الله مهلکوهم چې الله هلاک کوونکی د هغوی دی او معذبهم عذابا شدیدا یا عذاب ورکوونکی د هغوی ته عذاب سخت. دا هغه ډله ده چې کوم غلي ناسو مړوي د تاسو داسې خلکو ته نصیحت کوي چې الله یې هلاک کوي. قالوا یا هغوی چا ووي کومو چې نصیحت کوي دا کار موږ په دې کوو معذرة إلى ربكم د پاره د عذر پیش کولو رب ستاسو ته ولعلهم يتقون او د دې دپاره چې دوی بچ شي د ګناه نه. یعنی کوي نه منله نو زموږ عذر برابره دی او کیدی شي دوی د دې ګناه نه څه شي بچ شي. فلما نسوا ما ذکروا به نو هر کله چې هېره کړه هغوی هغه خبره چې نصیحت ورکړی شوی هغوی ته په هغې سره چا هېره کړه کومو چې ښکار کوو بارک الله فیک دغه درېیمه ډله ده هغوی نصیحت ونه منو. أنجينا الذين ينهون عن السوء نو نجات ورکو موږ هغه کسانو ته چې منع به یې کوله د بدۍ نه. نو د دوی صفا الله وضاحت وکړو صفا وضاحت چې کومې ډلې چې منع کوله هغه الله بچ کړو ویې ساتل. وأخذنا الذين ظلموا او راونیول موږ هغه کسان چې ظلم یې کړی وو. څوک دي دا چې ښکار یې کړی دا هیله یې جوړه کړې وه. بعذاب بئیس په عذاب سخت سره بما كانوا يفسقون په سبب د دې چې هغوی به نافرماني کوله عذاب د نافرماني د لاسه راغی. فلما عتوا عما نهوا عنه بس هر کله چې هغوی سرکشي وکړه د هغې نه چې منع شوي وو د هغې نه یا منع کړی شوي وو د هغې نه سرکشي وکړه د الله د احکامو او هغه خبره یې ونه منله د څه نه چې منع کړی شوي وو. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وی موږ هغوی ته شئ شادوګان ذلیله د عذاب الله په هغوی باندې راویسته چې هغوی نه شادوګان جوړ کړو. بعض مفسرین وایي چې شادوګان او خنزیران دې جوړ کړي مشرانو مخونه الله مسخ کړو د هغوی نه خنزیران جوړ کړي د کشرانو نه یې ولا شادوګان جوړ کړي او الله قادر دی په هر څه باندې. دا مخلوق د هغه دی هغه چې پکې څه کول غواړي کولی شي او دا یو څو ورځې ژوندي و بیا مړه شي او دا اوسني شادوګان دا څه د هغوی د نسل نه دي یعنې بعض پکې دا خبرې کوي که نه. اوس موږ سره دوه قسمه خلک دي یو جاهل هغه چې صحیح مسلمانان دي خو جاهلان دي وایي دا شادوګان چې د هغه زمانې هغه چې کوم نو دا په جهل بنا خبره ده. دوی موږ سره ملحدین دي ملحدین چې کوم بلکل الله نه منکر دي والعیاذ بالله. نو هغوی دا وایي چې انسان ترقي کړې ده دی په اصل کې شادو نو ده ترقي وکړه نو دی د شادو نه انسان شو. نو د دوی د خبرې مطلب دا دی چې اصل دا دی چې یعنی انسانان نه وو څه وو شادوګانو خو بیا دې شادوګانو کې بعد څه شو هغه انسانان شو او خندا به درشي د ملحدینو په دې عقل باندې تا ته. او نن سبا ګوره دا فتنه ښه تیزه شوې ده خصوصا په کوم ځای کې په دوو ځایونو کې
کم ځوانان هلکان او جنکۍ چې د انګریزانو ملکونو ته تلي د هغې وجه دا ده چې هلته هغه ملکونو والا یهود و نصارا او د دین دشمنان چې څومره غیر مسلمه دي ستاسو څه خیال دی چې دوی زموږ په شان اوده دي دا خو ما ورته وایو چې صرف فیسبوک پورې نښتي وو ما ورته یې په فیسبوک او ټیک ټاک کې ور واچولو او هغوی په دنیا باندې قبضه اچولې ده یعنې زموږ لوی کار څه دی ډوډۍ وخوره ښه ټیټ بیا موبایل لواله بیا فیسبوک وګوره بیا ټیک ټاک وګوره بیا په یو بل پسې خبرې وکړه بیا یو مسلمان بل مړ کوي بل غیبت کوي زموږ دا کار دی نور څه شته خو هغوی په دې کې موږ مصروفه کړو او په خپل هغوی لګیا دي سوچ یې دا دی چې دا دنیا به ټوله څنګه قبضه کوو او روان دي کار کوي صرف دا وګوره څنګه یې دنیا قبضه کړې چې که چېرته لږ ساعت له به تا باندې انټرنیټ بند کړو چې ګوره ستا به سهاري او کله چې درسره پکې پیسې ختمې شي نو داسې ورمنډه کې قرض پیسې هم راواله چې اوس دې د نیټ ور واچو دی ته په خپله قبضه کې اخیستی یعنې که زه تا نه دا مصحف په دې کمره کې به سره مصحف وي او که نه خو که زه تا نه ویسم هېڅ پروا نشته زه ځان له بیا بل چا ته راوړم ځه موږ یې وایو کله چې لا پسې خفه شه که د دین بیان بند شو د علماو نصیحت موږ ځان له په دین پوه خو که دا نیټ د باندې بند شو نو که چېرته دوی به موږ باندې دا بند کړي نو چې بیا به سهاري اوس دا نیټ چې چا جوړ کړی دی د انګریزانو هغوی چلی په حدودو کې هغوی په خپله چلی په حدودو کې ما ورته یې پکې دومره ور اچولي وو چې موږ خپل بچي هم غلي کوو په انټرنیټ باندې یعنې ماشوم له کور کې موبایل ورکړه چې دی څه شي چې دی غلی شي ستا څه خیال دی چې دا ماشوم لوی شي دی به د امت لپاره څه کارنامه کوي نه موږ دې سوچ کې پراته یو نو هلته هغوی څه کې خبره مې دا کوله چې هغوی اوده نه دي کم مسلمانان چې لاړ شي د هغوی ملکونو ته او الحاد قبلی غیر مسلمه کیږي یا د اسلام خلاف خبرې کوي یا د خپل ملک خلاف خبرې کوي نو هغوی له باقاعده ځای ورکوي پیسې هم ورکوي یعنې دې خبره کې چې د سوچ کړی دی چې د مسلمانانو ملکونو چې څومره ګډ دشمنان او دهشتګرد خلک دي هغه په انګریزانو ملکونو کې اوسېږي دې ته سوچ دی که نه یعنې هر یو چې د ملک نه تښتېدلی دی هغه کوم ځای کې ناست دی لکه د سعودي عرب چې کوم دشمنان دي کوم چې سعودیان دي او د دې ملک سره یې نه لګي دلته امن خرابول غواړي دلته ویره ازادي نشته او دلته لوی ظلم روان دی او دلته دا دي هغه هلته انګریزانو ملکونو کې ناست دي د هغه ځای نه خبرې کوي هغوی له باقاعده مال ورکوي داسې خلک هغوی ساتي ښه زموږ د ملکونو سره اوس پاکستان سره یو سړی پاکستان ورانول غواړي او دلته قصه ګډوډه کوي مسلمانانو کې فتنې راځي هلته ول هغوی ځای ورکوي دغه شان افغانستان دغه شان بل ملک او بل روانه نو چې کوم هلته لاړ شي او الحاد قبلی نو هغوی ورته لار څه کړي کولاو تا له موږ نیشنلټي درکړو ته به د انګریز سره واده وکړي تا له موږ خپل پاسپورټ درکړو تا له موږ کاروبار روان او هغې خو ایمان د مخکې نه نه او ګډوډي نو هغه د دې هر څه ته چې وګوري نو هغه خپل ایمان خرڅ کړي او الحاد قبول کړي یو الحاد دغه ځای کې ډېر زیات روان دی دویم په هغه یونیورسټیانو کې د الحاد دا فتنه ډېر روانه چې هلته خالص یعنی شاګرد ته او شاګردې ته د انګریزانو تاریخ بیانوي پلاني ساینسدان دا ویلي پلاني ساینسدان دا ویلي حالانکې شاته نه ځي د دې تاریخ نه د انګریزانو نه دا ساینس دا فزیکس چې ورته موږ وایو د هر څه بیولوژي چې دا اصل کې دا علمونه مسلمانانو ایجاد کړي دي خو دا په هغه وخت کې چې کله مسلمانان ښه په عروج باندې وو نو د هر څه د هغوی سره وو د هغې نه بعد هغوی داسې چل وکړو چې دی زموږ نه قبضه کړو نو موږ ته اوس تاریخ هم نه دی معلوم موږ ته داسې ښکاري چې دا هر څه دوی جوړ کړي دي او زه د وړو خبره نه کومه د ځوانانو د سپین ګیرې نه تپوس وکړه هغه هم دا وایي دا هر څه انګریزانو ایجاد کړي دي موږ نه زموږ هغه تاریخ هم هېر کړو او موږ ته یې څه ووایي وایي موږ به یې دله تیار درلیږو تاسو ځان مه ستړی کوئ خیال هم دی که نه زما دا خبرې اهمې دي پته تاسو دې توجه شته سړی وایي چې موږ ډوډۍ سره کم دی نه د دې نه اخوا اورېده غواړي دا ډوډۍ هغوی ته هم ضرورت دی د دې شهوت هغوی ته هم ضرورت دی خو هغوی یو سوچ اوچت ساتي موږ ته یې دا ووایي موږ دله هر څه تیار درکوو څه ضرورت دی ته یې جوړوي موږ خوشحاله شو وګوره موږ له هر څه تیار راځي
مونږ ته څه ضرورت دی؟ ښه که دا تیار هر څه د باندې بند کړو بیا به نه شي، بیا به یو بل ته ګورو راګورو او بس د سره به بیا بله څه قیسه روانه وو. نو بیدار اوسئ. نو د بعضو یونیورسټیانو کې محض دا قیسې چلیږي بس، یعنې د دین څه خبره نشته، د دین په باره کې ورته خبره نه ده معلومه، پیغمبر نه پیژني، قرآن او حدیث نه پیژني. هلته داسې قسمه هلکان او جنکۍ پیدا کېږي ډېر چې هغوی د الحاد ښکار کېږي. نو ملحدین وایي چې اصل کې انسانان څه وو؟ اصل کې وي دا شادوګان. زما د یو سره باس روان یو پیر، نو هغه دې له زور ورکړی وایي موږ شادوګان. نو ما ورته ویله که ته دې نقطې له ولې زور ورکوې؟ یعنې ته په زور ځان شادو ثابتې، ته هم شادو وي مخکې، ته دا منې چې شادو وي. دا چې کله یو انسان نیغې لار پرېږدي که نه قرآن او حدیث، نو هغه په دې ګډو وډو سر شي. الله دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي. یو روایت کې داسې راځي، عکرمه رحمه الله راوړی دی، امام طبري په خپل تفسیر کې ذکر کړی. هغه وایي عکرمه وایي زه ورځ په عبدالله بن عباس پسې رالم رضی الله عنهما، هغه جړل او مصحف ورته مخې ته پروت و، قرآن په دې غېږه کې قرآن پروت و. نو وایي زه نږدې نه شوم ورتلی د ادب او د احترام د لاسه. خیر زه ولاړ بیا پسې ورغلم کېناستم ورسره خوا کې. وایي ما ورته وایي چې ولې ژاړئ؟ الله دې ما تا نه قربان کړي. وایي ما ته وایي چې دې پاڼو ته وګوره که نه. وایي چې ما داسې وکتو نو سورة الاعراف کې لګیا و. د هغوی داسې تلاوتونه نه وو زموږ په شان، نه د هغوی داسې تفسیرونه وو زموږ په شان. هغوی به یو ټکی محسوسوو، ورسره به یې ژړل، بیا به عمل کو. نو وی ما ته وی چې ایله کیله خو پیژنې که نه؟ وی ما ورته چې پیژنم. وی په دې کې د یهودو یو ټولګی اوسېدو چې هغوی باندې الله امتحان راوستو چې میان به نه نیسئ د هفتې په، او د هفتې په ورځ به دا میان په اوبو د پاسه. نو وی څه وخته پورې دوی ځان ټینګ کړی و، ښکار یې نه کو. نو شیطان ورته دا وحي وکړه او زړه کې ورته دا خبره ور واچوله چې انما نهیتم عن اکلها، تاسو خو الله د هفتې په ورځ د دې د خوراک نه منع کړي یې، د دې نه خو یې نه منع کړي چې روایلی. شیطان داسې سړي پسې راشي، ته خو الله دې نه منع کړی، الله تاسو څه ویلي چې هفتې په ورځ به مې نه خورئ، راغستی خو شي که نه. نو داسې کار کوئ چې څه ترتیب وله جوړوئ، خورئ یې به بله ورځ. دا طریقې دوی ته وښو، نو دوی شروع وکړه. یو بل ډلې ورته دا ووایي چې ګوره ویرېږئ د الله نه او مه خورئ دا، او تاسو منع کړي یې الله د دې نه، او مه کوئ دا هیلې. وی هغوی ونه منله. درېیمه ډله وه چې اعتزلت، هغه ته یو ګوټ ته شوه او هغوی دې خلکو ته دا خبره وکړه چې تاسو ولې دوی یېروئ، لکه څنګه چې اوس دې آیت کې ذکر شو. یو شپه به دوی باندې داسې تېره شوه چې دوی د یو بل سره دقه بحث وکړو. سهار چې کله دا خلک راپاڅېدو او دغه خلک د کومو چې دا هیله جوړه کړې، عبدالله بن عباس دا وایي چې د کومو دا هیله جوړه کړې وه او دا ښکار یې کو، دوی د کورونو نه راونوتو. نو دوی پسې ورغلو، دا دروازې ورته ټکولې، هغوی څه جواب نه ورکړو. نو دوی پوړۍ کېښودې او د کورونو ته دننه ورننوتو. وایي چې ورننوتو یو بل ته یې چغې کړې، یو بل ته چې د الله بندګانو د هغوی نه خو شادوګان جوړ شوي دي او ښه باقاعده د هغوی لکۍ وي او وی شکلونه اقه بلکل د شادوګانو په شان. نو وی شادوګانو دوی وپېژندل، لکه هغو دقه انسانانو خو شادوګان شوي وو که نه. نو دوی ورته دا وویې چې الم ننهکم عن کذا وکذا وکذا، تاسو موږ دې نه نه منع کړي، تاسو موږ دې نه منع کړي، دې نه. هغوی به دا سر داسې وښودو چې هاو. نو عبدالله بن عباس دا آیت وی او دې سره په ژړا شو چې ګوره الله په هغوی باندې څنګه عذاب راوستی و. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، او کله چې اعلان وکړو رب ستا. تأذن دا د اذن نه دی، اذن
اعلان ته وایي. او بعض علماء د دې معنی چې کله ستا رب امر وکړو دا د دوی د دې نافرمانیانو د لاسه، او د یهودو یو نافرماني خو نه ده که نه، څومره ذکر شوي. سزا پې الله دا راوسته په دوی باندې چې الله دا اعلان وکړو ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة، خامخا رالیږم به په دوی باندې تر ورځ د قیامت پورې من یسومهم سوء العذاب، هغه څوک چې رسوي به دوی ته بد عذاب. دا الله اعلان وکړو چې د قیامت پورې به په یهودو باندې داسې خلک مسلط کیږي چې دوی ته به تکلیفونه ورکوي، او د قیامت پورې به دوی ذلیلوي، او تاریخ رواله. او ځکه یعنی امام ابن کثیر رحمه الله خپل تفسیر کې دا خبره ذکر کړې ده، وایي داسې ویلی کېږي چې اول په دوی باندې موسی علیه السلام ټکس لګوله، 7 کاله هغه د دوی نه ټکس اخیستی دی، او بعضو روایتو کې 14 کاله د دوی نه ټکس اخیستی دی. د دې نه بعد بختنصر باچا په دوی باندې مسلط شوی دی، د دوی ملکونه هغه تباه کړي دي، سړي وله وجلي وو، ښځې او بچي وله غلامان کړي، او هغه هم په دوی باندې ټکس ایښودی. د هغې نه بعد بیا باچایان مختلف راغلي دي، یونانیان او کشدانیان او کلدانیان، قسمه قسم باچایانې په دوی باندې راغلي دي. د هغه ټولو باچایانو دوی غلامان، تر دې چې عیسی علیه السلام پیدا شو. د هغې نه بعد بیا د دوی په ملکونو باندې رومانیانو قبضه وکړه، روم والا بیا هغه کې ذلیله. نو دا ذلت او خواري چې الله په دوی باندې راوستې ده، نو دا د دوی د دې نافرمانیانو د لاسه. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی، او بیا مدینه کې چې کوم یهود اوسېدو د هغوی هغه ذلت هغه په تاریخ کې معلوم دی، دا د دوی د نافرمانیانو د لاسه. ان ربک لسریع العقاب، یقینا رب ستا خامخا زر عذاب ورکوونکی دی، وانه لغفور رحیم، او بیشک هغه خامخا بخونکی رحم کوونکی دی. یعنی الله د الله د عذاب خبره وشو، نو د الله بخانه ورسره هم ده. داسې نه چې تصریف یو طرف ته توجه ساتي، چېرې الله بخونکی دی، الله عذاب هم ورکوي، او صرف یریږه مه، یریږه خو ورسره امیدونه هم ساته، الله بخونکی هم دی. دا مسله ډېرو ځایونو کې بیان شوې. وقطعناهم فی الارض امما، او تسنس کړل موږ دوی په ځمکه کې مختلفې ډلې، ټول خواره واره شو په قسمه قسم ډلو کې. منهم الصالحون، بعض د دوی نه نیکانو، ومنهم دون ذلك، او بعض د دوی نه سوا دي د دې نه. نیکان خلک پکې وو، داسې نه وو چې ټول بېدینه وو، ښه خلک پکې وو، او د دوی نه علاوه پکې وو. ګوره د الله دا بد خلک دومره بدي شي، او دا بدي دومره بدي شي، دا نافرمانیانې چې دا کسانو نوم یې مو وانغاستو، چېرې د دوی نه علاوه پکې بد عمله مو داسې ووایي نه. وی ومنهم دون ذلك، او بعض د دوی نه سوا دي د دې نه، د دې نیکانو نه علاوه پکې وایي نور ومو، نور خو بد عمله وو که نه، خو الله د هغوی تذکره ونه کړه. په دې طریقې سره یاد کړو. وبلوناهم بالحسنات والسیئات، او امتحان وکړو موږ په دوی باندې په خوشحالو او تکلیفونو سره، لعلهم یرجعون، د دې دپاره چې دوی راوګرځي. قسمه قسم امتحانونه پې هم راغلي. امتحان بیا په 2 قسمه دی. وبلوناهم بالحسنات، حسنات خوشحالو ته وي، نعمتونو ته. والسیئات، سیئات مراد تکلیفونه دي، مصیبتونه دي. قسمه قسم امتحانونه پې الله راوستي، او دا الله مهرباني ده. ګوره وي لعلهم یرجعون کې دي چې دوی راواپس شي صحیح دین ته، یعنې د هغوی د نافرمانیانو ته وګوره، او الله دا غواړي چې دوی راواپس شي. رب العالمین ګورې د خپلو بندګانو له एकदम عذاب نه ورکوي، ډېر مهلت ورکوي مهلت ورکوي، دا هغه ساوتو پورې
او د پیغمبر په ژبه ورته ترغیب ورکړی دی د قرآن کې ورته ځای په ځای د توبې دعوت او چې نه قبلوي نو بس بیا د ځان دي صرف ملامته کوي یعنی الله په دوی نه تکلیفونه دې دپاره راوستي دي چې دوی څه شي راوګرځي واپس شي او دې کې زموږ دپاره هم دا فایده پرته دی چې دا په موږ باندې چې سم دي که هغه راحت ده او که هغه غم دی د ټول امتحانونه یې الله طرف نه نو په دې کې واپس کېدل غواړي الله ته دا پرونو که څه پرون خبره خو پرون ما ته ښکاري چې موسمي حالاتو د لاسه طوفان او سیلۍ چلېدلې ده په پښتونخوا کې پکې بعض خلک مړه شوي هم دي او ډېر زخمیان دي دا قسمه حالات دا امتحانونه دي دا تکلیفونه دي چې موږ الله ته واپس شو رجوع وکړو الله ته او الله ته وژاړو دا دې دپاره نه دي چې موږ پکې خمس شو په مخه قسم حالات موږ باندې راځي زموږ په دې خلکو باندې راځي او د هغې نه موږ عبرت نه اخلو نو دا الله ولې راولي دې ځای کې حکمت ذکر شو چې لعلهم یرجعون چې دا خلک دې دین ته راواپس شي فخلف من بعدهم خلف بس را پیدا شول وروستو د دوی نه ناکاره خلک ها د بني اسرائیلو دغه حال و په دوی کې ښه خلک وو په دوی کې بد وو تر دې چې بیا زمانه راغله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو زمانه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغله نو اوس د دغه زمانې د یهودو خلکو حال بیانوي او د اهل کتابو چې دا ډېر ناکاره خلک وو بیا دا وروستني څه وو ډېر ناکاره وو په نسبت د مخکینو ځکه چې هغوی کې ښه خلکو نسبه بیا هم وه او په دوی کې ښه خلک ډېر لږ پاتې شي اکثر هغه نافرمانه خلک وو نو اوس د دوی خبره الله کوي ورثوا الکتاب په میراث کې واغستو کتاب کوم کتاب نه تورات یهودو باندې کوم کتاب نازل شو تورات وکړه نو دوی په یو بل پسې دې سره راغلي دي که نه نو دا وروستني شو نو د مشرانو نه دوی ته کوم کتاب پاتې شو تورات ورته پاتې شو میراث کې یأخذون عرض هذا الأدنى اخلی سامان د دې ذلیل دنیا سامان د دنیا څه مطلب دی پیسې اخلي دا دنیا ګټي په دغه کتاب باندې دوی دنیا ګټي ویقولون سیغفر لنا او وی دوی زر ده چې بخنه به وکړی شي موږ ته دا به ورسره ووایي یعنې یو کس به راغی پیسې به راوړي ځان سره چې یاره فیصله راله وکړه خو داسې وکړه تورات کې خو بل شان ده نو دوی به دا فیصله بدله کړه د پیسو د لاسه بیا به ووایي صحیح ده ګناه مو وکړه خو الله به هم وبخي دې خبرې ګوره دې امت کې هم ډېر دوکه کړي دي چې الله به هم وبخي یعنی چې کله ګناه کې لګی نافرماني کې لګی د الله نافرماني کې یاره الله به رحم وکړي الله به ما وبخي لګیایي په ټیم کې الله سره دشمني کوي نافرماني کوي او الله به ما وبخي عجیبه خبره ده یو سړي نه ګناه وشي چې د کله ناکله وشي بیا پښیمانه انسان کمزوری دی کېږي او بیا وروسته وایي چې الله به ما وبخي توبه وباسي نو صحیح ده که دی وایي خو ګناه کې لګیا دی وایي الله به ما بخي دا خو ټوکه داسې او بیا به یې کوم او بیا به دا ووایم چې الله به ما وبخي او بیا به یې وکړم بیا به چې الله به ما وبخي نو دوی به هم دا قسمه کار کوو او د دوی د علماو باس د دوی د مولیانو قرآن کې ځای په ځای راغلی دی چې هغوی به د رشوتونه ډېر اخیستو حق او باطل به یې ګډوډ کوو کله به حق بلکل پټ کو باطل به یې بیانو او د دې ډېر باس هغه په سورة البقره او سورة العمران کې شوی دی وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ او کراشي دوی ته نور سامان په شان د دې اخلي هغې لره هم یعنې موږ به توبه وباسو الله به موږ وبخي دې نه بعد به بس خو چې بیا به نور دنیا راله نو بیا به هغه زړه قصه وکړه بیا به ووایي الله به موږ وبخي نور یې نه کوو بس نور نه کوو چې بیا به نور دنیا راله بیا به یې شروع وکړه او ځکه یو اثر کې داسې راځي
چې دې بني اسرائیلو کې خصوصا د یهودو کې ډېر داسې قاضیان به وو چې هغوی به رشوتونه اخیستو، قاضیانو به رشوتونه اخیستو، فیصلې به یې کولې، نو د هغه چا په حق کې به یې کولې چې چا به ورله څه ورکړي وو، جیب کې ورته څه ور واچول، بس فیصله به ستا په حکم. نو دا کوم چې پکې ښه خلک وو مشران دوی راجمع شو، د یو بل نه دا لوز واخیستو چې دا رشوتونه مشوتونه به هېڅوک نه اخلي. صحیح ده، په دې فیصله وشو چې په دوی کې به څوک قاضي شو هغه به رشوتونه اخیستو، حالانکې لوزونه یې کړي چې دا کار به نه کړو. نو دا نور به پسې رالو دا باقي چې ګوره ما شأنک ترتشي فی الحکم، دا تا له څه شي ته رشوتونه اخلي او خبره ځنې هېره شوه موږ چې کړې وه. نو هغه به دا ووایي سیغفر لی، الله به ما وبخي، زه به توبه وباسم که. نو دې نورو به ده ته بدې ردې ووایي او سپکې سپورې به پسې وایي ګوره ته داسې او ته داسې او ته داسې، بیا به دی مړ شو. څه وخته پورې به دی قاضي ومشر بیا به مړ شو، چې دی به مړ شو دغو کې و بل لاغی هغه به د ده په شان کار شروع کړو، هغه نورو بیا هغه ته بدې ردې بیا به وکړي بل لاغ او بیا به بل لاغ او دا قیسه د قشان روانه او د الله د احکامات به بدلول د دنیا دپاره. او دا ګورې دا راته ووایم داسې مولیان په دې امت کې هم شته چې هغوی د پیسو دپاره، هغوی د کرسۍ دپاره، هغوی د مشرتیا دپاره د الله د دین نه مسخرې جوړې کړي. د ملک صاحب دپاره مسله جدای، د خان صاحب دپاره دین جدای، د مالدار دپاره جدای، د غریب دپاره جدای. اوس ولې؟ ځکه چې دی د دې مالدارو نه تمه ساتي، د یو څو روپو دپاره، د یو څو دانو دپاره به دی د الله حکم بدل کړي. او ځکه دا بعض پکې داسې دی جمعې دا خطبې چې کوي هلته کیلو کې، او په دې زمانه څوک نه خفه کېږي، خو د هلته د کیلو کې چې د وړو وړو جوماتونو کې دا اکثر مولیان دا قاریان مولیان هم نه او اکثر قاریان هم نه، قرآن ولهم صحیح نه ورځي، خو یو څو سورتونه یاد کړي. نو دوی د جمعو په خطبو کې څه چل کوي؟ که چېرته غریب سړي نه څه غلطي شوي نو دی به د جمعې په خطبه کې دغه یاده کړي او هغه غریب به په شرمونو وشرموي او سرمن به د هغه وباسي او دا جو حرام او دا جو ښځه پې طلاق او دا، او چې بیا ورته ورته غوږ کې وي چې یاره ملک صاحب خو هم دا کار کړی دی او خان صاحب خو هم دا کار کړی دی، بیا به څه وی؟ نو بیا نورې نورې لارې بیا لټوي د هغوی دپاره. ولې؟ ځکه چې د هغوی نه دنیوي لالچ دی. عالم به حق بیانوي، دین به بیانوي د الله د راضي کولو دپاره، که هغه د هر چا خلاف مسله راغله، که مالدار او که غریب وي، مسله دا ضروره که دې خوښه ده هم ډېره ښه ده، که دې نه ده خوښه هم ډېره ښه ده. خو عالم به دا اعلان کوي چې زما ذمهواري هغه دین بیانول دي، هغه حق بیانول دي. زه دې یعنې زه دلته دې دپاره نه یم ناست چې زه د خلکو مخ ملاحظې کوم، چېرې دا پلانې پکې ملګری دی او د پلانې ما سره دعا سلام ډېر کوي او د پلانې لږ مالداره دی او دغه د نسب نه زورور دی. یاره که دې اسمان ته وخیږي او راکوشي که نه دومره زوروري، بیا هم د ده دپاره حکم د الله هغه څوک نشي بدلولی. او چې دومره فقیري چې د لوږې نه مري، د ده دپاره هم حکم د الله حق دی، مسله د چا دپاره نشو بدلولی. او زمونږ د معاشره خرابه کړي هم داسې مولیانو ته، دغه شان مولیانو خرابه کړي. ځکه دا بعض څه وایي زمونږ مولوي صاحب، زمونږ د مولوي صاحب دوه مطلبه دي. زمونږ مولوي صاحب یا معنی ده چې زمونږ په جومات کې چې کوم دی کوم ته چې مونږ کینو دا خبره صحیح ده. یو دا زمونږ مولوي صاحب یعنې چې زمونږ د رایې مطابق خبرې کوي، مونږ به د هغه نه تپوس وکړو. لکه دې ته پته چې زمونږ مولوي صاحب خو زمونږ د خواهشاتو خلاف خبره هغه نه کوي. نو الله دې رحم وکړي زمونږ په حال باندې. او چې کله علما دا چلونه شروع کړي نو د عوامو نو بیا سړی څه ګیله کوي چې کله عالم براینام او د یو عالم تذکره روانه ده، یو څو ایتونه بعد انشاءالله روان درس کې به واورو. بني اسرائیلو کې یو عالم الله یې مثال د سپي سره ورکړی دی، د سپي سره. عجیبه د عالم او مثال د سپي سره، ځکه چې هغه عالم په علم باندې عمل نه و کړی او عالم چې په علم عمل ونه کړي نو دی څه شی شو؟ دی خو د عامین هم بدتر شو. ولې؟
یعنی عامي سره خو علم نشتی په نافرمانی کې نښتی ده سره علم دی سره د هغې دی په نافرمانی کې نښتی نو الله دې داسې قسمه مولیانو او علماو ته هدایت وکړي مخکې ورځو کې مې یو یعنې د الله نه څه یره هم نشتي خپله پارټي خپل تنظیم خپل مذهب خپل مولا خپل کتاب او دا زموږ د ملک حالات روان هغه مولوي صاحب دا ووایي چې څوک یعنې د فتوې ته ګوره چې کم مولا سیاست نه کوي په هغه پسې مونځ نه کېږي او که چا پسې کړي نو مونځونه واپس راوګرځوه که چا پسې کړي هغه مونځونه واپس راوګرځي ستا قسم فتوې دا د چا کار دی یعنې کوم ځای کې دا خبر راغلی ده چې ته یې بیانې خو دا صرف د خپل تنظیم د خپل جماعت دپاره او هغه یو پکې ورته ویلي دي کسانو ته وایي که زموږ پارټۍ له موټ ور نه کړو مونځونه درته نه بخم ګورې هغوی ټول کلی یې تباه کړی دی ځکه چې ټول یې په رعب کې راوستي یاره که نه یې ورکوئ ووټ نو مونځونه درته نه بخم نو الله دې زموږ په پښتنو باندې خصوصي رحم وکړي زه کله کله په دې د پښتنو دې حالاتو کې سوچ وکړم که نه ډېر پرې خفه شم او زه خپل صفت نه کوم زه د الله ډېر کمزوری بنده یم خو دا یو خبره ده چې زه ګوره په دې خپلو خلکو د خپل ځان نه زیات مین یم او چېرته دوی ته داسې خبره نه ښیم چې د دوی د دین او د دوی د دنیا پکې نقصان وي بلکې په دې خفه کېږم چې کله خپل یعنې د خپل قوم حق را باندې ډېر دی ځکه د پښتانه ذکر کوم یعنې چې موږ په ټولو مسلمانانو خفه کېږو خو د قوم حق را باندې ډېر چې کله پښتانه وینم چې څوک پې لوبه کوي یا څوک یې ګډوډ کوي یا څوک ورله دوکې ورکوي نو ډېر سخت پې خفه کېږم او کوشش کوم چې پوه یې کړم چې ګوره دا کار غلط دی داسې قسمه خلک تاسو دوکه کوي زمونږ بدبختي به ورته ووایو او بل څه به ورته ووایو چې یعنې که زمونږ د علماو طبقې ته وګورو نو په هغې کې به درته هغه به ته میلاو شي چې هغوی په موږ باندې هسې ټوکې کړي دي که زمونږ دنیوي مشرانو ته وګورې نو په هغوی کې به راته هم داسې میلاو شي چې په موږ پورې هسې ټوکې کړي دي نو بس الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي خو موږ له پکار دی چې په خپل ځان هوښیار کړو که نه چې دا کوم چې دیني مشر په منبر ناست تا ته خبره کوي ته لږ سوچ وکړې دی څه وایي ماته او دا دنیوي مشر چې کوم ناست دی په سټیج باندې او تا ته خبره کوي ته دې کې سوچ وکړه په مرداباد او زنداباد پسې مه ځئ زموږ پښتانه په هغه سړي پسې روانېږي چې د سپیکر نه غړمباړې راوباسي او چغې وایي بس یاره بد دا دی که هغه دیني مشر او که هغه دنیوي نو د عقل نه کار لئ كم ذكرهم ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أين وغستي شوي دوين كلك لوز بكتاب كي وكم كتاب توراة كي ألا يقولوا على الله إلا الحق چی نبوی دا اللہ ببارکی مگر حق خبرا در دوین لوز غستي شوي ودرسوا ما فيه او لوستری دی دویاغ حکمونه چې باغ کتاب کی دی دام نه چې جاهلان علم وسره دی نو ځکه الله وایي چې د دین د دنیا په مقابله کې آخرت له ترجیح ورکول پکار دي والدار الآخرة خیر او کور وروستنی ډېر غوره دی للذین یتقون داغ کسانو د پاره چې یریږي د الله نه افلا تعقلون اینو عقل نه لرئ تاسو والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة او هغه کسان چې منګولې لګوي په کتاب او پابندي کوي د مانځه منګولې لګوي څه مطلب دی عمل پې کوي یعنې په دوی کې چې کوم ښه خلک د هغوی هم خبره الله کوي چې کوم هغه منګولې لګولې هغوی بیا زموږ په پیغمبر باندې ایمان راوړی دی او د مانځه پابندي به یې کولی دا پکې ښه خلک وو انا لا نضيع اجر المصلحین یقینا موږ نه ضایع کوو اجر د اصلاح کوونکو مصلح چې اصلاح کوي د نورو او یو څو ایت مخکې باسو شو چې هغه کومو خلکو چې نصیحت کړي چې مه کوئ دا هیله
دا میان منی سی په دې ورځ دا مصلحینو اصلاح کوله د معاشرې او د قوم نو الله دې خلکو اجر هغه نه ضایع کوي په دې به اکتفا وکړو انشاءالله روان درس کې به د یو سل یو اویا نه شروع کوو الله رب العزت دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی دې موږ او زموږ په معاشره زموږ په قوم دې الله رحم وکړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد